افغانانو ته دوه د خوشحالۍ او ښېرازۍ خبرونه د چې څه دي هیله د ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. لومړی خبر: پامیر کې هغه سړک جوړیږي چې افغانستان له چین سره نښلوي. د کلي او پراختیا وزارت په 21 ولایتونو کې د ګڼو کوچنیو پروژو تر سره کولو هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. د یاد وزارت د معلوماتو پر اساس د هیواد 21 ولایتونو کې د 2 میلیارډ او 600 میلیونه افغانیو په ارزښت د سړکونو او پلونو د جوړولو چارې پیل شوې. د دې وزارت په وینا د بدخشان په کوچني پامیر کې به هغه سړک هم جوړ شي چې افغانستان له چین سره نښلوي او په دې سره به په ټیټه کچه د سیمهییز اتصال په برخه کې مهم ګام واخیستل شي. افغانستان د چین لپاره تر ټولو ارزانه او نږدې بازار دی او تولیدات یې په افغانستان کې ښه بازار لري. په همدې دلیل د دغه کوچني سړک جوړول به د پامیر او چین ترمنځ د اړیکو د یو نوي پل رول ولوبوي. دویم خبر: د کورونا واکسین د ویش تیاری پیل شو. د برطانیا د اکسفورډ پوهنتون د کورونا وایروس کاندید واکسین د اول او دویم پړاو پایله چاپ شوې او دا ښایي چې نوموړی واکسین اغیزناک دی. د اغیزناکتوب دلیل دا ښودل کیږي چې د انسان د وجود معافیتي سیستم په کافي کچه تنبیه کولی شي او بې خطره دی. د واکسین دریم پړاو چې نهایي هغه دی لا پاتې دی او ساینسپوهان پرې کار کوي چې بیخي 100% کې یې دقیق کړي. اوس د روغتیا نړیوال سازمان ویلي سمدستي د کورونا وبا د کنټرول لپاره دغه واکسین اغیزناک ثابت شوی او په هیوادونو کې د دغه وایروس د لا زیات خپرېدو مخنیوي لپاره یې غږ کړی چې د ویش لپاره یې تیاری ونیسي. لیدونکو په دې هیله چې دا دوه د خوشحالۍ خبرونه به مو را سره تر پایه پورې لیدلي وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.